ډیره مننه یاسر بھائی چې زموږ خواله رالی او دغه شعرونه رانه ریکارډ کوي. درې څلور نوي شعرونه دي چې په مونږ یې خرڅولې او که بله څه کیسه وه یو چا نیولې په لاسونو کې تسبیح څه داسې وې او د چا لاس د چا خپه د چا به سر نه و صاحبه مونږ کړي د خپلو شهیدانو جنازې څه داسې وې خپلې اوښکې به مې څکلې ستا تصویر به راسره و ما که کړې خو م نشې وې نو نشې څه داسې وې او لمحه لمحه مې یاد یې اوس کوثره لیونیه تا سره مې تېرې کړې څو لمحې څه داسې وې. دغه غزل دی چې هره لمحه کې مې سلګۍ د پیره دا مې کیسه د زندګۍ د پیره دواړه لاسونو کې د اور او اوبه یو کې تسبیح بل کې پیالۍ د پیره او زه یې زرې کړم ځوانۍ قسم دی هغه مې مړه په شاعرۍ د پیره او ننو خولګۍ ترې څنګه وغواړمه مینه زمونږ لا تنکۍ د پیره او ننو خولګۍ ترې څنګه وغواړمه مینه زمونږ لا تنکۍ د پیره او دا چې په لارو کې خیرونه غواړي دا په ارمان د ټوک ډوډۍ د پیره او زه چې کوثره چرته چاره کوو نوره خبره د روپۍ د پیره. یاسره دغه نظم دی عنوان دی یاد. اوس هم چې کله کله چرته باران شروع شي ماته یو څوک را یاد شي او خال مې د زړه شي داسې لکه څنګه چې وي د خټو ګټو دیوال چې په ورو ورو نړیږي خو بس توپیر دومره چې دیوال بیرته جوړ شي او زړه مسلسل نړیږي ولې چې یادونه د چا هیڅ توان د جوړېدو نه لري ولې چې یادونه د چا هیڅ توان د جوړېدو نه لري. دغه د لنډ بحر یو غزل دی چې بلها زړونه دي ساتم یې سره ورونه دي ساتم یې بلها زړونه دي ساتم یې سره ورونه دي ساتم یې ډېر شعرونه دي ساتم یې سم لالونه دي ساتم یې زما د ژوند سرمایه څه بس امیدونه دي ساتم یې ستا د لاس نهې خانجي په ملا خاپونه دي ساتم یې نور چې څه و ما بایللي څو جامونه دي ساتم یې خوښ په زنه د کوثر تور خالونه دي ساتم یې.